أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دیروان دے آیاتون مبارک کے اللہ ارشاد فرمائل چدا کفار و مشرکین تا مجنون و پاگل وی کوجتا پورے خنداگانی کئی ساپ نبوت بانی شک او شبہ کئی شرط د خپل نبوت د تصدیق د پارا ځان سره فرشتي راولا نو الله دلته په لومبني آیتونو کې خپل پیغمبر ته اوس تسلی ورکي چې ته د دې خلکو د دې مشرکینو موجوده کافرانو په دې استهزاء او مذاق او خندا باندې خفه کېږه دا د مخکنه د دې کافرانو یو عادت را روان دی چې دوی مخکنی کافرانو هم خپل پیغمبرانو پر دغه شان خنداګانی او استهزاء کړی دا نو الله فرمایي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين په تحقیق سره را لګلیو مونږه روان دي دستانه پیغمبران فی شیع الاولین پړومبني امتونو کې شیعی معنی چې کوم دی علماء دا بیانې چې په امتونو کې یو امت یا په فرقو کې یو فرقه او فرقه هغه ته ویل شي دا هغه خلکو یو مجموعه یو گروه چې یو مذهب یا عقیده یا نظری باندې متفق وي هغه ته شیعه ویل شي او دغه شان دا شیعه لفظ چې کوم دی علماء فرمایي دا د شیعه نه ماخوذ دی او شیعه هغه والو ډکو ته ویلی شي چې په کوم ډکو باندې دا غټ لرګي چې کوم دی د هغې د اور دپاره استعمالیږي چې اول دا واړه لږ لږ دا ډکي اور والي چې په هغې سره هغه غټ ډکي چې کوم دی بیا اور په هغې باندې بل شي نو شیعه اصل کې دی وړو تنکو او ډکو ته هم ویلی شي گویا شیعه یو فرقه چې په یو مذهب یا یو نظریه باندې کم خلق متفق شو هغه جماعت ته هغه گروه ته شیعه ویلی شي الله یې موږ ته مخکې دغه شان دا فرقې او امتونه رالیږلو امتونه پیغمبران رالیږلو امتونو ته او بیا الله فرمایي وما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون نه به راتل دوی ته یو پیغمبر مګر چې کله پیغمبر به ورته راغی دوی هغوی پورې به خنداګانې کولې مذاق به کو مجنون او پاگل به ورته وي قسمه قسم تانې به وله ورکولې نو الله فرمایي خپل حبیب ته چې ته په دې باندې خفه کېږه دا د مخکې کافرانو هم دغه عادت او دغه طریقه وه چې هغوی به چې کوم دی پیغمبرانو پورې خنداګانې کولې او بیا فرمایي کذلک نسلکه فی قلوب المجرمین همدارنګې منګه داخلو دا استهزاء دا گمراهی او یات مراد قرآن مجید دی فی قلوب المجرمین د مجرمانو پزړه کې او دلته علما د دې باره کې لوګون ته وضاحت کوي چرا الله فرمای کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به
دغه رنګې داخلو د مجرمانو په لکه دا استهزاء او دوی چې کوم دي پاغي ایمان نه وروړي. دلته دا نسلکه دا د سلکنه اوته دي او سلکه ویلی شي یو سیز په بل کې داخلولو ته، لکه سړی تار راوالی پستنې پس سوري کې داخلي دې تم سلکه ویلی شي. دغه شان یو نزاع یو سړی د خپل دشمن په جسم کې ور داخله کی دې تم سلکه ویلی شي. دغه شان قران مجید ما سلککم فی سقر، تاسو په سوجه باندې دی جهنم ته داخل شوي. التم د سلکه معنا داخلي دو ته ویلی شي. نو ګویا سلکه معنا دخول او داخلي دل دي. علماء وی چې دلته داهی ضمیر نسلکه کې داهی ضمیر او دغه شان لا یؤمنون به کې داهی ضمیر د دې درې احتمال کیږي. یو احتمال دا دی چې دا دواړه ضمیرونه استهزاء طرف ته واپس کیږي، او بل چې کوم دی احتمال دا دی چې دا نسلکه کې ضمیر چې کوم دی دا استهزاء طرف ته، او لا یؤمن به چې کوم دی به کې داهی قرآن مجید ته واپس کیږي. او دریم دا احتمال دا دی چې د دوالو دا ضمیر چې کوم دی قرآن مجید طرف ته د دې ضمیر واپس کیږي. نو دا لومبني صورت چرا د دې دا ضمیر د دوالو دا استهزاء ته واپس کیږي، نو معنی دا شوله چې الله یې مونږه د دې کافرانو پس د کې د نبیانو د پیغمبرانو دا استهزاء داخلو او دوی په دې باندې ایمان نه وروړي. نو دلته علماء چې دلته د دې معنی کې تناقض راځي، مطلب دا شو چې هر کله د دوی په لکه دا استهزاء داخله شوله، نو مطلب دا چې دا خو ایمان د دوی ایمان په دې باندې دی، ورنه دا به لازم راشي چې کله د دې دا استهزاء په لکه داخل شي نو یا به ایمان پیوي یا به نه وي. نو دلته چې کوم دی دا تناقض راغی. او دویم صورت دا دی چې الله یې مونږه د دې کافرانو په لکه دا نبیانو دا استهزاء داخلو، خو دوی چې کوم دی په قرآن مجید باندې ایمان نه وروړي. نو دغه دی کې یو اعتراض دار دی چې کله الله تعالی دا فرمایي چې موږ د نبیانو استهزاء د دې مجرمانو په لکه داخلو، نو د پیغمبرانو استهزاء خدا هو کفر دی، پیغمبر پورې خندا کول دا کفر دی. نو مطلب دا چې الله د دې په لکه دا کفر داخل کو، نو پر د قیامت په دا کافران بیا وایي چې موږ ځکه ایمان نه وروړو چې الله زنګ په لکه چې کوم دی دا کفر داخل کړو. نو علما دا غي جواب کوي چې دا ایمان او دا کفر د دواړو خالق الله دی، او چې کله بندا د ایمان ارادو کی نو الله ولا پلک ایمان پیدا کی، او چې کله دې چې کم دی د کفر ارادو کی نو الله ولا کفر پیدا کی. او درېم معنا علما دا کوي چې دا دواړه ضمیر چې کم دی قرآن مجید طرف ته دی. ما دې دا شولا چې موږ دا قرآن مجید ته دی پلک داخلو، گویا دې ته دا قرآن مجید اورولی شي، او بیا د دې قرآن مجید د فهم د پاره د دې د هدایت باندې ځان پویول لپاره الله دې ته مونږه عقل او پوهه ورکړې ده، د عقل ادراک هم ولا ورکړې دي، خو بیا هم چې کوم دي دوی په قرآن مجید باندې ایمان نه وروړي. نو دلته علماء دلته اعتراض اړو ختم شو چې گویا الله دا قرآن مجید مونږه د دې مجرمانو په لکه داخلو، ان گویا قرآن مجید وته اورولی شي، او بیا د قرآن مجید باندې د هدایت باندې پوهېدو دپاره یا د دې باندې توجه ورکول دپاره الله دوی د فهم او عقل ورکړی دی. لهذا دغه دی چې دوی ایمان نه وروړي، لهذا دا د دوی په خپله باندې بدبختي ده. الله فرمایي وقد خلت سنت الاولین. او دلته علما فرمایي چې دا کافران د پیغمبرانو پورې دا استهزاء ولې کوي، د دې یو څو وجوهات بیانوي. یو وجه خدا بیانوي چې دا کافرانو بد مذهب خلق چې کوم دي څوک چې الله او د الله پیغمبران نه مني، نو د دې خلکو چې کوم دي دا شهوت پرسته او لذت اندوزی چې کوم دي د دې د عادت جوړ شوی دی. نو کفر که اوس تلته دی شریعت اسلام خبر رااله او دی شریعت اسلام ته رابللی شي، نو شریعت اسلام دا پړی چې کوم دي
د دې په غاړه کې چې کله واچولی شي نو دوی خو بیا هغه خپل هغه شهوت پرستی او لذت اندوزي چې کوم دی د هغې پوره کول خو ورته بیا به ګران شي او د هغې نه دستبرداري دي د پاره ډېره ګرانه ده او عبادت کول ورته ډېر زیات مشقت دی نو لهذا دوی ځکه پیغمبرانو پورې خنداګانې کوي. دویم دا فرمایي چې دوی دا کوم مذهب اختیار کړی دی غیر مذهبي دا د دې په لکه دومره ورننوتې دي چې د هغې اوس پرېښودل د دوی دپاره ممکن نه دي. او درېیم دا وجه بیانوي چې الله تعالی څومره پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي نو زیاتر پیغمبران چې کوم دي مالی لحاظ سره کمزور د مال دولت فراهمي سره نه وه نو د هغې چې کوم دي ډېر ملګري او مددګارو مقابله کې چې کوم منکرین اسلام هغه ډېر لوی مالداران خلک او رئیسان خلک ورسره د هغې چې کوم دي لوی لوی ماته خلک او لوی جتې به ورسره وي نو هغوی ته چې کوم دي د داسې یو کس پسې چې په خپل هم غریب دي او د هغه ملګري هم غریبانان دي او ډېر کم تعداد کې دي نو دا منکرین اسلام دا شرم ګڼه چې موږ دي چې کوم دي په داسې یو کس پسې روان شو چې زموږ مال دولت کې هم کم دی سردارۍ کې هم کم دی جته او لښکر کې هم کم دی نو هغې دا عار ګڼه نو دې وجې چې کوم دي پیغمبرانو پورې استهزا کوله. او درېیم دا خبره چې دوی چې کوم دي د خپل پلار نیکه د ابا او اجداد چې کوم عقیده وه کوم مذهب و په پټو سترګو باندې هغې پسې روان اوس د هغې خلاف دې خبره اورېدل چې کوم دي هغې ته غوږ نه کېښودو چېرې دا خبره موږ باندې ښه نه لګي دې وجې نه دوی پیغمبرانو پورې استهزاګانې کولې. اوس د دې مشرکینو چې یو بل اعتراض و چېرې دا پیغمبر موږ ته ولې فرښتې ځان سره نه راولي چېرې موږ ته دا و چې واقعي دا پیغمبر دی دا رښتینی پیغمبر دی نو موږ به پیغمبر ومنو نو الله اوس د هغې د دغې خبرې جواب ورکوي ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. الله وایي که موږ کولو کو دوی ته د اسمان دروازې گویا دا د اسمان دروازې کولو شي او بیا دا کافران فظلوا په دې کې دا ظله معنی چې کوم دی دروازې کار ته چې کوم دی هغې ته ظله ویلی شي څوک چې دروازې څه کار کوي هغې ته ظله وایي د شپې چې کوم کار کېږي هغې ته باته وایي بیالي باتې بات پښتو کې اردو کې خبرې ته وایي او بات عربی کې چې کوم دی شپې کار ته هم ویلی شي. نو که دا کافران چې کوم دي دوی ته د اسمان دروازې کولو شي او بیا دا ټول ورځ چې روښانه ورځ وي هر څه ښکاره وي تیاره پکې نه وي او دا کافران په خپله باندې بره فظلوا فيه يعرجون پوڼې ورته ولګي دوی ته چې اسمان ته خیجې بره او دوی بره اسمان ته هم خیجي یعرجون منه بره ختو ته ویلی شي. نو چې کله دوی بره اسمان ته وخیجي او په خپلو سترګو بیا فرشتې مومنیا هلته چې کوم دی د الله د قدرت نښې مومني خو د دې کافرانو دا عادت دی او دا چې کوم دی پخوانه را روانه خبره ده چې دوی ته که حقیقت ښکارم شي خو دوی بیا هم چې کوم دی د خپل ضد او د عناد په وجه باندې د حد درمې په وجه باندې دوی د هغې نه انکار کوي او هغې ته بیا څه وایي دا جادو دی. الله وی لقالوا انما سکرت ابصارنا که دوی په خپل هم بره وختل اسمان ته فرشتې مو لیدلې د الله د قدرت نښې مو لیدلې خو بیا به الله وي خامخا به دوی وایي چې یقینا زمونږ نظربندي وکړې شوله سکرت ویلی شي نظر بندی ته ویلی شي زمونږ د سترګو چې کوم دی نظر بند کړی شو گویا مونږ ظاهر کو خو فرشتې وینو خو حقیقت کې دا مونږ نه وینو. اوس دلته یو خبره اهله کوي چې کله ډېر خلک یو څیز وویني که نه نو بیا خو پکار دی چې د هغې نه انکار څوک کولی نه شي. دا خبره خو ډېره مشکله خبره ده خو نه داسې کیدی شي بعضې خلک داسې وي چې هغوی ته ته یو خبره وکړې ښه خبره اب بالکل واضحه خبره وي ډېر خلک به هغه خبره مني خو یو کس به چې کوم دی د حد دړمې بنا باندې وایي زه دا خبره خو نه منم. دا چې کوم دی د کافرانو خو بیا دا عادت داسې و د الله پیغمبر ورته ښکاره معجزې ښکاره کړې وي اسمان نه چې کوم دی باقاعده سپومې دوه ټوکړې شوله دې ټولو کافرانو ولیدله چې د الله د پیغمبر په اشاره باندې سپومې دوه ټوکړې شوله خو بیا څه وي دا خو جادو دي دا خو زموږ باندې سحر وکړو. دغه شان د قرآن مجید باره کې دې کافران چې دا د الله کلام نه دی
دا د انسان کلام دی. نو الله وتو فرمل چې دا د الله کلام نوي نو تاسو د دې مثل یو آیت پیش کې یا یو صورت پیش کې. نو دغه دی کې بیا چې کوم دي کافرانو چې کوم دي داغي هغه مقابله اونکړې شوله، خو بیا هم سوي دا قرآن مجید چې کوم دي دا سحر دی او دا جادو دی. گویا دا چې کوم دي د دې خلکو یو عادت دی، کدی ته خبر ښکارم شي خو د خپل ضد او هردمې بنا باندې د هغې نه انکار کوي او هغې ته بیا نسبت د جادو او د سحر کوي. نو الله ویل قالو انما سکرت ابصارنا، خامخا دا کافران بیا وایي یقینا دا خو زمونږه د سترګو نظربندي وشوله، بل نحن قوم، بلکې مونږ یو قوم یو مسحورون چې مونږ باندې سحر وشو په مونږ باندې جادو وشو. مونږ ته ځکه چې کوم ظاهر کې یو څه ښکاري او حقیقت کې بل څه دي. گویا دا د دې کافرانو یو عادت جوړ شوی دی، د دې فطرت کې دا خبرې راغلي دي چې دوی د حق نه چې کوم دي حق متخکارم شي او بیا هم د هغې نه انکار کوي او هغې ته بیا نسبت د جادو او د سحر کوي. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين، په تحقیق سره موږ رالیږلي پیغمبران وړاندې ستانه په امتونو کې، وما یأتیهم من رسول، او نه به راته هغوی ته یو پیغمبر مگر الا چې کله به راغی کانو به یستهزئون، او دا کافران چې هغه پورې به خنداګانې کولې. کذالک همدارنګې چې څنګه هغه مخکیني کافرانو په لکه د پیغمبرانو استهزاء وه، ولی همدارنګې الله نسلکه منګه داخلو دا استهزاء یا دا گمراهی فی قلوب المجرمین د مجرمانو په کې، لا یؤمنون به او دوی ایمان نه وروړي په قرآن باندې. وقد خلت سنت الاولین، او په تحقیق سره تیر شوی دا طریقه په لومبنو خلکو کې، لومبنو کافرانو هم دغه عادتو سنت ویلی شي طریقې ته، سنت النبی د الله د پیغمبر هغه طریقه چې هغه د الله پیغمبر قولا فعلا د هغه نه صادر شوی ده، بعضې کار باندې همیشوالی اختیار کړی دی نو هغې ته سنت مؤکده ویلی شي. بعضې کار یا بعضې فعل چې کوم دی یا قول هغې کله کله کړي دي کله یې پرېښي دي، هغې ته سنت غیر مؤکده ویلی شي. سنت الله د الله طریقه د الله د حکمت طریقې ته سنت الله ویلی شي. او دلته چې کوم سنت ذکر دی دا د کافرانو باره کې دا د کافرانو طریقه وه چې هغې دغه شان مخکیني کافران څومره تېر شوي دي هغې هم دغه شان پیغمبرانو پورې خنداګانې کولې. ولو فتحنا، الله که فرق مونږ کلو کو علیهم په دوی باندې بابن دروازې من السماء د اسمان، فظلوا پس دوی چې کوم دی د ټوله ورځ فیه په دغه اسمانونو کې یارجون برخیږي او په خپلو سترګو ارسو ویني، نو بیا هم لقالو خامخا څه به وایي انما سکرت ابصارنا، یقینا زموږ د سترګو نظربندي وکړې شوله. بل نحنو، بلکې مونږ یو قوم یو، بل نحنو قوم، مونږ یو قوم یو مسحورون چې مونږ باندې سحر او جادو کړی شوی دی. ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين، په تحقیق سره رالیږلي دي مونږه پیغمبران وړاندې ستانه په لومبنو امتونو کې، وما یأتیهم من رسول، نه به راته هغوی ته یو پیغمبر الا مگر چې کله به راغی کانو به یستهزئون، نو دغه کافران چې هغې پورې به خنداګانې کولې. کذالک همدارنګې موجوده کافران چې کوم دي نسلکه منګه داخلو د هغې پړونو کې هم دغه استهزاء فی قلوب المجرمین دا پزړونو د مجرمانو او د کافرانو کې، لا یؤمنون به او دوی ایمان نه وروړي په قرآن باندې. وقد خلت، او په تحقیق سره تیر شوي دي سنت الاولین دا طریقه تیر شوې ده دا طریقه د لومبنو کافرانو. ولو فتحنا علیهم بابا، کچرې مونږ کلو کو په دوی باندې دروازې من السماء د اسمان هم دې کافرانو باندې، فظلوا پس دوی وخیږي، پس دوی د ټوله ورځ فیه یعرجون په هغې کې چې کوم دي دوی خیږي اسمانونو ته، نو بیا من لقالو خامخا به څه وایي انما سکرت ابصارنا، یقینا زموږ د سترګو نظربندي وکړې شوله. بل نحن قوم مسحورون، بلکې مونږ داسې یو قوم یو چې مونږ باندې سحر او جادو وکړی شو.